خدای پاکه ته زما زوی ته روغ صحت ورکړې ولې چې زما په همدا یو نازولی زوی دی او که په ده باندې څه چلو شو که نه نو زه خو به مړ شم ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب خیر دی. زما زوی به څنګه شي کومه تشویش خبره خو به نه انشاءالله ټیک خو به شي که نه تشویش مه کوه انشاءالله خیر به شي خو په ډېرې خواشینۍ سره چې زوی دې کله ګاډي والی نو دغه سر یې جوبل شوی دی او بدبختانه چې نن ډاکټر هم نه دی راغلی خو موږ پوره کوشش کوو انشاءالله خدای به خیر کړي ښه څه عجیبه ده دا هسپتال دی که څه شی دی چې ډاکټر نشته دی ما زوی دې ته راوړی دی که نه چې دلته زه تاسو ته راوړم او ډاکټر دې نه و به دا خپل ژوند د لاسه ورکړي مړ شي نو دا څنګه هسپتال دی کاکا حوصله وکړه داسې منډۍ نه دی داسې چغې په ماتوي دلته نور مریضان هم دي او درته مې وویل چې ډاکټر به راشي که نه ډاکټر صاحب په خدای به شکر تاسو به شي زما همدا یو زوی دی بچې کوي د دې علاج کې د تداوي وکړي ډاکټر صاحب زه درته کوم سوال درته کوم کاکا حوصله وکړه زه کوشش کوم چې ډاکټر صاحب راشي سیده او تلته کښېنه خدای به خیر وبه شي چې مړ نه شي ډاکټر وبه شي الله به خیر کړي چې اوس څه وکړم ډاکټر صاحب ته رینګ وکړم او که یې نه کړم که یې کوم نو هم ډېره بده خبره ده او که یې نه کوم نو دلته د یو انسان د مرګ او ژوند خبره ده یا الله دا په کوم امتحان کې دې زه واچولم خو زه مړه توکل په الله حساب شما کم است. نه نشم کولی اوف څه وکړم السلام علیکم ډاکټر صاحب ښه صحت ښه ده او خیر و دلته یو مریض راوستی دی اکسیډنټ کې دغه سر جوبل شوی دی او باید هغه ته اپریشن وکړو تاسو خو نه یاد چې څنګه به شي ما خو نه واله ځکه چې ستاسو هم هغه مشکل دی خو مجبور شوم ځکه چې دلته یو انسان د ژوند او مرګ فیصله ښه خو ستاسو خو ښه صحیح دی ډاکټر صاحب راځئ پیشنټ دلته دی السلام علیکم ډاکټر صاحب خیر مشر ډاکټر به دی که نه او ده ډاکټر صاحب په خدای به شي او پتا به شي چې زما زوی اکسیډنټ کړ او ډېر شدید زخمي دی نوره کیسه خو به تاسو ته کشر ډاکټر کړي چې د مرګ په بستر باندې پروت دی ډاکټر صاحب چې د ما لپاره دغه زوی ډېر ناڅولی دی یک هم دا یو زوی لرم هر څومره مصرف چې کېږي که نه ډاکټر صاحب نو زه درته پیسې پیدا کوم خو زما د زوی ژوند بچ کړه ژوند یې بچ کړه ډاکټر صاحب تاسې حوصله وکړئ کاکا هر څه الله تعالی کوي موږ به خپله پوره انساني همدردي کوو انشاءالله الله به جوړ کړي خو ډاکټر صاحب یو خبره ته کوم خو په کولو غوږونه یې واوره که زما زوی باندې هر څه وشو که نه نو باور وکړه داسې به دې جوړوم لکه څنګه چې اوس زه جاړم ګوره کاکا حوصله وکړه دا ډاکټر راغی اوس به هر څه ټیک شي ګوره ته چې څونه د دې وخت نیسي هغومره د ماشوم وخت کمیږي ښه سمه ده ډاکټر صاحب بخښنه پیشنټ چېرته دی پیشنټ دلته دی ته کښېنه ډاکټر صاحب زما زوی خو بچ شو که نه ته لږ صبر وکړه کاکا ښه ډاکټر صاحب ټریټمنټ یې څه وکړو مریض ته مې دوا لیکلې ټوله دوا به راواخلئ یو څو ورځو دپاره اډمټ کړئ مریض زما راتګ پورې پوره خیال وساتئ صحیح شو ډاکټر صحیح شو کاکا مبارک شه د زوی اپریشن دې کامیاب شو اوس انشاءالله ښه دی الله شکر دی چې زما زوی ته دې نوی ژوند ورکړو ډېره مننه ډاکټر صاحب هیله ډېره کوم مننه ډاکټر صاحب
ته ډېر ښه سړی او ډېر ښایسته اخلاق لري خو دا مشر ډاکټر دی نه د 2 روپو اخلاق یې نه لرو ده راغو نه دا وایي چې دا زوی ستا دی ته یې پلار یې او وراره دی څه دې کېږي خو بس ډایرکټ دننه شو او واپس اوس راووتو نو یې دا وویلې چې دا دوی ورته راواله یا دې ورته خدای صحت ورکړي شفا دې وي خو ماړه دا ګرم نه دی دا ملامته نه دی ځکه زه د خپل اولاد درد نه دی لیدلی دته به هغه وخت احساس وشي د خپل د اولاد د درد چې کله ورته هغه زوی په کټ کې مړ پروت وي او دې سر ته ناست بس کاکا بس ته خبرې چې ډاکټر صاحب تا ته د کوم ځای نه راغی السلام علیکم څه خبره ده ووایه دا مخاله دې راکړم دلته یو مریض راوستی دی اکسیډنټ کې دغه سر جوبل شوی دی او باید هغه ته اپریشن وکړو نو تاسو خو نه یاد چې څنګه وشي ها ته خیال ساته زه راغلم د ډاکټر صاحب سوي زوی وفات شو نن مازدیګر یې جنازه وه خو چې کله مې ورته زنګ وواله او ستا د زوی خبر مې ورته ورکړ نو د خپل زوی ټول مراسم یې پرېښودل او دلته ستا د زوی ژوند بچ کولو لپاره راغی او ته وایې چې هغه اخلاق نه لري هغه پوهېږي نه هغه غرور کوي خو تاسو نه یې ملامته ځکه تاسو خو ډېر ښه اخلاق لري او ډاکټران یې نه لري هغه چا رښتیا ویلي دي چې ښه مه کوه بد نشته ته خو شکر وباسه چې ستا زوی دا دی ښه شو د هغې زوی خو به یې اوس خاورو ته هم سپارلی